د خبریال ویبپاڼې درنو لیدونکو، لوستونکو او اوریدونکو جوړ په خیر. زه امین عزیزی یم او د نن خبر دا دی چې جلال آباد کې د کیک او کلچو جوړولو 8 فابریکې فعالیت کوي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د کیک او کلچو جوړولو شاوخوا 8 فابریکې فعالیت کوي او بیلابیل ډول کیک او کلچې جوړوي. مسؤلین وایي په دې فابریکه کې شاوخوا 2.5 کسان په کار بوخت دي. اوس مهال په جلال آباد ښار کې په فابریکو کې کیک، کلچې، میټایان، شیرپیره او دغه راز بیلابیل نور خواږه شیان هم تولیدیږي. په جلال آباد ښار کې د کیک او کلچو پلورونکي هم خوښ دي چې اوس په ارزانه او اسانه توګه په ښار دننه کیک ترلاسه کولی شي او په خپلو پیرودونکي هم په ښه بیه پلوري. دوی وایي دا د هیواد تولید دی او تر بل هر هیواده ورته ډیر ارزښت لري. اخیستونکي هم وایي په ډیر شوق یې اخلي او په ځانګړو مراسمو کې هم ترې کار اخلي. د کلچو میټایانو سربیره له کیک څخه په ټول هیواد کې په ځانګړو مراسمو کې هم کار اخیستل کیږي. ډیری د زوکړې پر ورځو، فراغات، اخترونو او دغه راز د خوښیو په مراسمو کې په خپله خوښه او ټاکنه چمتو کوي او خپله خوښي پرې لمانځي. د ورځې پاتې مهم او وروستي خبرونه د خبریال پر بیلابیلو پتو موندلی شئ.